سلامونه ټولو قدرمنو لیدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ ساتمنده واوسئ. درنو لیدونکو، بیا هم غواړم چې یوه لنډه موضوع تاسو سره شریکې کړم او یو څو لنډې خبرې پرې وکړم. موضوع داسې ده چې څنګه موږ او تاسې د ځان درناوی تجربه کوو. موږ او تاسې کله کله داسې وایو چې ځان درناوی دې ته وایي چې انسان په خپل ځان باور ولري. خو که موږ او تاسې داسې ووایو ښه راځي چې ځان درناوی دې ته وایي چې انسان په ټوله کې د ځان په اړه څه احساس کوي. لکه څنګه په لنډو ټکي کې به یې تاسو ته ووایم. لومړی دا چې په خپلو وړتیاو باور درلودل، چې انسان د خپل ژوند د ننګونو د سمبالولو وړتیا او په خپل فکر او عقل باندې باور ولري. او دوهم دا چې خپل ځان ته ارزښت ورکول، یعنی دا باور درلودل چې زه د بریا، د بریالیتوب، د خوشحالۍ لیاقت لرم. دا باور درلودل چې زه خپلو موخو ته رسیدلی شم، درناوی موندلی شم او ډېر ښه ملګري پیدا کولی شم. نو له دې طریقه خلاصه موږ او تاسې د ځان درناوی تجربه کوو. تر بلې ویډیو ټولو ته ښه وخت. د الله په امان.